په مینو کې ډېرې کوالټۍ دي. مشال کې ډېرې کوالټۍ دي. یاره چې دا به کمی کمی کوالټۍ یي. پدیم کوي او پدیم کوي. ګرانو کتونکو، نن زموږ سره سټوډیو کې مینو خان او مشال یعنی داود شاه او سونیا شاه هغه موجود دي. هغې سره به خصوصي انټرویو کوو. السلام علیکم، ستړي مو شئ. وعلیکم السلام. هلکه مشاله، ستاسو رشته په کنده کې څنګه جوړه شوه؟ کجور او اوبو کارو کو رشته جوړه شوه. طلاقه دا کمې اوبه وې؟ نو چې کوم دا چې مخې پټو هم راته ګرانه وه او چې مخې ښکاره شو ورته د هغې نه زیاته ګرانه شوه. زه به درته یو خبره وکړم مشاله، داود شاه نه دی 007 والا، هغه به خپله ښځه په پټ مخ راوسته او کله چې بیا کارنامې شروع شوې که نه چې ښکاره یې ورته کړو، بس دقسې به ستا نمبر راځي او نمبر په نمبر به یې ښکاره کوئ. अरे कहना क्या चाहते हो? بس دا راته ووایه مینو چې تا دې مشل سره واده ولې وکړو، څه وجه باندې؟ مینو ورله پیسو ته کتلي دي او مینو ورسره نکاح کړی ده. بیا به زمونږ ډېرې درکو. زه یم ستاسو مینو، دا زما درېیم واده دی چې یې کتل پوم سره راغو. مینو خانو، په اخره کې درله یو وړکېشن پیغام در کومه. ګوره، عمره دې وکړه، حج دې وکړو، دواړو ښه په مینه باندې هلته دې ښه نکاح وکړو، جایز نکاح، او دلته رالې پاکستان ته هر ځای کې تو چې رالې نو بیا ولې ځان شرموې، ټیک ټاک مخې ته ځان راولې، سوشل میډیا ته ځان راولې. آخر توبه خو باسه که نه.